هغه مطرح سیاستوال چې اعدام شوي دي. سلام ګران دوستانو، عزیز الله جهانی یم له یوې بلې نوې ویډیو سره د جهانی ګلوبال اکاډمۍ یوټیوب چینل څخه. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي لیدونکي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل درسره سبسکرایب او د بیل بټن هم په زنګ کې ووهئ تر څو زموږ هره لومړۍ ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. که مو چېرې ویډیو خوښه شوه ویډیو درسره لایک، نظریات هم په کومنټ کې راشریک کړئ او ویډیو درسره شیر کړئ تر څو نور دوستان هم زموږ ویډیو څخه خبر شي. دا ورته ختلي هغه که په قانوني لحاظ یا ظالمانه او یا د قانوني بڼه وي خو د نورو خلکو تر څنګ تر مشهوره سیاستوال او واکمنانو هم مستثنا نه ده پاتې شوې. دلته د دغو سیاستوالو یو شمېر تر ټولو مهم درته معرفي کوو چې اعدام شوي دي. اول، صدام حسین. د عراق پخوانی واکمن صدام حسین په دې برخه کې د خاصې یادونې وړ دی ځکه چې هغه تر ټولو مطرح او له وروستیو اعدام شویو سیاستوالو څخه دی. صدام حسین په 2006 کال کې د امریکا پلوي حکومت لخوا د لوی اختر په لومړۍ ورځ اعدام شو. دا په داسې وخت کې و چې د نړۍ میلیونونه مسلمانان د لوی اختر د قربانۍ مراسم ترسره کول. په دې پیښه ډېر مسلمانان خواشیني شول او دا پیښه یې خورا وغندله. دوهم، ډاکټر نجیب الله. ډاکټر نجیب الله د افغانستان د کمونیستي پلوه حکومت وروستی مشر و. په 1915 کال کې د طالبانو له واکمن کېدو سره له خپل ورور یو ځای په دار وځړول شو. د هغه د اعدام پړه تر ډېره پر پاکستاني استخباراتي اچول شوې ده. ویل کېږي چې دوی د طالبانو په جامو کې دا ناوړه عمل ترسره کړ. ډاکټر نجیب الله له دې کبله چې د ده واکمنۍ په وروستیو کې د سولې زیاتې هڅې وکړې او هم یې د تنظیمي جګړو خبرداری له مخه ورکړی و او خلکو اوس منلې ده. نجیب الله د پاکستان ضد سیاست، صفحات او جذبونکو خبرو او نورو ځانګړتیاو له مخې د افغانستان ځوان نسل ته وتل حیثیت لري. موسولینا. نوموړی د دویمې نړیوالې جګړې په اړه تاوده بحثونه کول او هم یې د ایټالیا فاشیست تاسیس کړ. دغه سیاستوال ادعا لرله چې غواړي ایټالیا خپل تاریخ برملا وساتي. د ده دغه نظریاتو له کبله پاچا لخوا صدراعظم وټاکل شو. دی چې واک ته له رسېدو وروسته یې د کارګرانو ټولنه او سیاسي ګوندونه منحل کړل. هغې ایټالیا په دویمه نړیواله جګړه کې ښکېله او سخته وځپله، په دې چې مخالفین یې په ډار ځپل او مړه کول تر څو له داره په امان پاتې شي. خو د حکومت په وروستیو شېبو کې د مخالف ګوند غړیو په دار وځړاوه. د روسیې دویم نیکولای الکساندر ویچ رومانوف د روسیې د ترانزي واکمنۍ وروستی سړی و. هغه له 1894 څخه تر 1912 پورې پاچاهي وکړه او بیا یې د انقلاب له کبله واکمني راړنګه او پای ته ورسېده. خو د دې راز د انقلاب کوونکو لخوا اعدام او په بد ډول ووژل شو. 14 لویي. د فرانسې د لوی واکمنۍ دغه واکمن هم بالاخره اعدام شو. هغه تورونه و چې اقتصادي سیاسي وضعیت یې تر بحران او خلک یې خفه کړي دي. د تر واکمنۍ وروسته فرانسې انقلاب کامیابه او دی نسکور شو. 14 لویي په 1990 کې انقلابیانو لخوا ونیول شو او هېواد ته د خیانت په تور اعدام شو. لومړی چارلز. دا واکمن په 14مه میلادي پیړۍ کې نړۍ ته راغلی دی. هغه 25 کلنۍ کې پاچا او د انګلستان سکاټلند ویجاړونکي جګړو پر وخت واکمن و. هغه د دغو جګړو پر وخت د سکاټلند په نامه د جلا هېواد د رامنځته کېدو سبب شو. دا واکمن بالاخره د مخالفینو له لوري ونیول شو او په دار وځړول شو. نیکولای چایسکوف. دا د رومانیې سیاستوال و چې د کمونیست ګوند مشرۍ ته ورسېده. هغه واکمن هم شو او سرسخته دیکتاتوري یې وکړه. خپلو خلکو یې د ظالمانو کیسې خورا مشهوره وې. خاص ډول د حکومت د خلکو په خصوصي چارو کې هم داخل و. دغه واکمن ځان ته د ملت رهبر او له مېرمنې ته د ملت مور نوم ورکړی و. هغه هم بالاخره په 1989 د ډسمبر په 25مه 71 کلنۍ کې د خپلې مېرمنې سره یو ځای په دار وځړول شو. عمر مختار. د لیبیا دغه رهبر په 1862 کال کې نړۍ ته راغلی دی او په 20 کلنۍ کې د ایټالیا د استعمار خلاف مبارزه وکړه. د هغې استعمار ضد غورځنګ رهبري یې وکړه. بالاخره په 1930 کال کې د ایټالیا د استخباراتو لخوا ونیول شو او اعدام کړای شو. مختار تر اوسه لیبیایانو ته د یوه ملي اتل په توګه محترم دی. ذوالفقار علي بوټو
د پاکستان دا مشهور سیاستوال بېنظیر بوټو پلار او د خلکو ګوند تاسیسونکی و. بوټو د پاکستان د اتومي کېدو سخت ارمانجن او هلې ځلې کوونکی و. د دې ترڅنګ یې دیموکراتۍ ته هم ژمن سړی و. په هغه مهال یې رزمي او ژوند دواړه ته ورسېدل چې ضیاءالحق پرې کودتا وکړه او په دار یې وځړاوه. ګران دوستانو، دا زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مې چېرې ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو در سره لایک، نظریات مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو در سره شیر کړئ تر څو نورو دوستانو ته هم ورسیږي. چینل در سره سبسکرایب کړئ. تاسو حمایت ته اشد ضرورت دی. بیا ښې چارې.